د ورو سوال کړی دی وی دا بعض امامان د جمعې په ورځ د سحر په منځ کې همیشه دا سورة السجده او سورة الدهر یا سورة الانسان وی او بعض داسې دي چې بلکل نه پرېږدي او بعض داسې دي چې د سره وی نه. جواب د دې مسلې هغه دا یاد کوي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه، بلکې حدیثونو نه دا واضح دي چې دا د هغه اکثر او همیشه طریقه وه چې د سحر په منځ کې د جمعې په ورځ به سورة السجده وي او سورة هل اتی علی الانسان. او دې نه زموږ خلک کله خبر سي. حدیث کې دا راځي ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت تے صحیح بخاری سے مسلم کی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الف لام میم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. دا اکثر طریقہ و بلکہ ہمیشہ طریقہ. ہاں امام لپکار دے چی ردی خیال ساتی او کلنا کل کپریدی نو سحرج نشتی دیده پار چی خلکو تا پتہ ہو لگی جدا واجب ندی ځکه کله یو سړی سنت کار همیشه کوي او عوام ته خبر نه وي د هغوی څه مطلب شي چې دا کار به لازم دي سي لازم به ومنځه کې دا وي نو کله دا سړی پرېږدي دپاره چې د عوامو ته پته ولګي چې دا لازم نه دي خو دا سنت طریقه ده. پوه شوي په دې مسله.